تازه د هرات او کندهار څخه د پرمختګ دوه مهم خبرونه اعلان شول. دا چې څه دي نور جزئیات را سره ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د جهان نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم. لومړی خبر دا چې هرات کې د پاشدان بند د جوړېدو چارې 90 سلنه بشپړې شوې دي. د هرات پاشدان بند پروژې مسؤلین وایي د دې بند جوړولو چارې په دې ډول روانې او 90 سلنه بشپړې شوې دي. دغه بند تر 450 میلیونه مکعب متره اوبو ذخیره کولو په وړتیا سره جوړیږي. د مسؤلینو په خبره د دې بند کې د بهرنیو انجنیرانو په ګډون تر 300 زیات کسان په کار بوخت دي. د هرات سیندیز حوزې مسؤلین وایي د پاشدان له بنده به د کرنې او اوبو لګولو ترڅنګ 2 میګاواټه برېښنا هم تولید شي. په بل خبر کې راځي د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ مسؤلین وایي د ښار د پراختیا او خلکو ته د کار بوختیاو برابرولو په موخه سږکال په دې ولسوالۍ کې د 180 میلیون افغانیو په لګښت 40 پروژې عملي کوي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي په دغه ولسوالۍ کې د پروژو عملي کولو ته خوښ دي. دوی له مسؤلینو څخه غواړي چې د دې ولسوالۍ خلکو ته د پاکو اوبو د رسولو په برخه کې جدي هڅې وکړي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. ښه وخت ښې شېبې.